د غزني د عامې روغتیا ریاست له لوري 250 ټنه تاریخ تیر توکي چې درمل هم پکې شاملول د رسنیو په وړاندې وسوځول. د روغتیا رئیس وایي دا مختلف توکي د 2 میاشتو په موده کې د دوی له لوري نیول شوي او راټول شوي وو. ټوټل مواد دوایی، غذایی او بهداشتي شوینده ټول 250 ټنه کې د 2.5 لکه افغانو بیه ورته اټکل شوې ده. د زیرافت ارګانو په موجودیت کې د صدامې د ټیم د غذا او د دوا د امریت په موجودیت کې د 2 میاشتو په وخت کې د مواد راټول او نن د زیرافت ارګانو په موجودیت کې نن هدر شو. ورته مهال روغتیایي مسؤلین له دوکاندارانو او سوداګرو غواړي چې د تاریخ تیرو توکو په مخنیوي او راټولولو کې ورسره لازمه همکاري وکړي. دوکانداران، کوم تجاران چې دي هغو دپاره موږ پیغام دغه شی دی چې دی کله تاریخ تیر مواد دی په دکان کې یا دی په شرکت کې یا دی په ګودام کې پیدا کیږي هغه باید یو مخصوص ځای باندې کیږدي. کله چې د موږ ټیم ورځي د هغو نه پوښتنه کوي چې تاسو تاریخ تیر مواد یا بې کیفیته مواد لرئ که نه لرئ، دی باید واضح د هغو ځواب ورکړي. د غزني روغتیا ریاست مسؤلین وایي د تاریخ تیر توکو په مخنیوي کې جدي اقدام کوي او له خلکو هم غواړي چې د توکو د پیر په مهال د هغوی ټاکلې نیټې ته پام وکړي.